چمن رستورانت ته راغلي یو چې دلته به تاسو ته خپرونه چمتو کوو. چمن رستورانت کې د محلي ځایناستې جوړ شوی ده یا کلیوالي سیستم باندې جوړ شوی. تاسو دغې نشې به ډېر ښه دا اوس تر پایه پاتې شئ او خپرونه راسره وګورئ. ودوال ته خپله جالبه خاطره دغه ځای په اړه باندې وړاندې کړي. جالب خاطرې خو ډېر دي، خو دا وه چې زموږ یو کسټمر اوس جوړ شوی یعنې هر وخت راځي. همدومره و. سلامونه او نیک احترامات او پیرزونې د ودان ایف جی درنو لیدونکو رب تعالی دې ټول روغ او جوړ صحتمند اوسئ. د ډېری دوستانو په غوښتنه باندې چمن رستورانت ته راغلي یو چې دلته به تاسو ته خپرونه چمتو کوو. چمن رستورانت کې د محلي ځایناستې جوړ شوی ده یا کلیوالي سیستم باندې جوړ شوی. دلته به ننوځو د ډېری دوستانو سره به د زړه خواله کوو، دې خواړه به تاسو ته وړاندې کوو. راځئ موږ سره تر پایه پاتې شئ او خپرونه راسره وګورئ. السلام علیکم. تاسو دغې نشې به ډېر ښه دا اوس درنو دوستانو تاسو د رستورانت خواړه خولاګانې وکتلې. دلته به د هیوادوالو سره هم مرکه کوو. دوستانو دلته یو ډله تنکي ځوانان ناځي، دوی سره به هم مرکه کوو چې څنګه راغلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سال د ځوانانو ښې وخت لرئ که وخت نه لرئ؟ سال صحت هم ښه ده؟ خوښوئ جوړې صحتونه هم ښه دي؟ خوښوئ په خیر راغلي. نوم مبارک دی؟ منیر احمد. منیر احمد د کوم ځای منیر احمد؟ زه د بېسود یم. بېسود وي. او ته روریان؟ میوند. میوند خانه. ته د کوم ځای؟ زه هم د بېسود یم. بېسود دود به دود کامه او بېسود ټول لکه چې د بېسود دي. او ته؟ جنت ګل. لږ رانږدې شه که نه سړی. جنت ګل. جنت ګل د کوم ځای ته؟ د بېسود ولسوالۍ. ته زړګی؟ عبدالغفور د بېسود ولسوالۍ. دا ټول د بېسودو نه یې فکر کوم. ښه ښه. څنګه نن ورځ چمن رستورانت ته راغلي؟ او له خیر ملګري را غونډ شولو باید چکر وکړو، بس ما دا دی چې لاړ شو له خیره. نن ورځ هم څنګه دا ځای انتخاب کړی؟ هره جمعه راځي که مختلف ګرځي راګرځي؟ بس هر جمعه راځو. څه بوختیا لري؟ څه بوختیا لري؟ څه کار کوي؟ زه خپله د کمپیوټرونو استاد یم، ورکشاپ لرم اسلام پلازا کې. او ته رور؟ موبایلونو مستري. ښه دا د موبایلونو مستري لري. او دا رور دی؟ دا مطالم ده. مطالم دا مطالم دا بله مطالم. ها ډېر ښه. بس همدا جمعې ورځ ستاسو د فرصت ورځ یې چې راوځئ چکر ووهئ. چمن رستورانت د خوړو څخه خوند واخیسته او هم نه خیسته. ډېر خوند هم واخیسته. او دې کې خوندور چې دلته چې زه اوس ګورم جوس ده، همدا شان شوله ده، هغه د حلوا والا څه ورته د ګازرو حلوا ده،
یعنی خواړې ډېر زیات دي چې منیجر صاحب په اړه معلومات ورکړه. تاسو ته خوندور پکې چې خپله شخصا ناروغ ورته راځئ؟ خوندور مونږ ته خو دغه چارسدوال شوله ورته وایي څه دغه دی مونږ لپاره او ډېر خلک همدا هم خوښوي پوه شوې او همدې خاطر خلک راځي مونږ ته. بس عوام یخه ده او ډېری هېوادواله چمن رستوران په دغه چارسدواله شوله باندې ډېره مشهوري. بس تاسو ډېری ملګري ورته همدغې د خاطر راځئ؟ همدې خاطر. ډېره زیاته مننه ځوانانو چې وخت هم راکړه. که کومه جالبه خاطره لري هېوادوالو سره شریکه دي، ملګرو نه کوم یو جالبه خاطره لري؟ بس جالبه خاطره خو نشته خو دا زموږ ملګري یو شعر ورته ډالۍ کړي. مهرباني یو شعر ډالۍ کړه. چې خندېدلې زړه دې یوړو چې خندېدلې زړه دې یوړو اوس به یاري را سره کړې نه ده پرېږدمه. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. کور محمد که تاسو څه پیغام لري هېوادوالو ته یا کوم جالبه خاطره لري ودان کمره ستاسو خدمت کې ده. بس زموږ څه دغه ورته نشته خو دغه دی چې د تفریح لپاره ملګري راغونډېږي باید دغه چمن رستوران انتخاب کړي. دا ډېر مثال مشهور هم ده او هر څه دغه یې دغه دی. ډېره زیاته مننه ځوانانو، خدای مو خوشحاله لره، خدای مو جوړه مه خرابوه، همداسې تازه او تنکي اوسئ. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. د وزان یوټیوب چینل درنو لیدونکو، تاسو د نورې خپرونې د خوړو تاسو مو سره وکتلې. دلته چې دا کم مشتریان راغلي ناځي دوی سره به هم کینو او خبرې به کوو تر څو دغه د رستوران په اړه باندې رضایت د دوی وارو. عظیم سره تر پای پاتې شئ، خپرونه ګورو. عالم صاحب سلامونه. عالم صاحب درنو دوستانو، قدرمن ملګری نعمت عالم د کرکټ بنسټګرې کورنۍ یو فعال غړی ده. همدا شان مخکینی د کرکټ رئیس د ننګرهار هم پاتې شوی ده. د سره به زړه خواله کوو، د سره دنه بیا اورو چې چمن رستوران ته څنګه راغلی. سلامونه عالم صاحب، خدای دې وکړي روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ورو تا ته هم سلامونه وړاندې کوم، خدای دې وکړي ته هم ښه اوسئ. حضرت صاحب وعلیکم سلام قربان، خوشحاله شو کوم په خیر راغلی. عالم صاحب څنګه نن ورځ راغلي خپل ملګري سره او دغه ځای مې انتخاب کړی ده او دې تر څنګ چې زه سوشل میډیا کې ګورم د چمن رستوران ته زیاتره کرکټران راځي او دغه ځای انتخاب کړی ده. دا چمن رستوران خو بس هغه ټوله د کرکټرانو مربوطه غذا تیاروي. که تاسو شیدو چای وګورئ او چکن بوټي وګورئ، ګازر حلوا، شوله او بیا خاص کر د ژمي سیزن او بل د مونږ د راتګ ډېر راتګ علت چې دا د چمن رستوران مسؤل اکرام کاظمي هغه مونږ سره په کرکټ اکیډمۍ کې او ډېر یو زمونږ زما لږ نږدې ملګرو څخه ده. او بیا د هغوی د کورنۍ نور غړي 4-5 دانې مونږ سره اکیډمۍ کې دي. نو بیا هم د هغوی مشرانو سره ډېرې نږدې اړیکې دي، درنې اړیکې دي. چې را نه شو هغوی خفه کېږي چې ولا رانغلل، هغه اړیکه هم دومره خوږلت ته رسېدلې ده. نو ډېر راځو، بیا سوشل میډیا کې پوسټ هم کوو دوی ته چې څوک راشي چې ورته ووایي چې نعمت عالم په زیاره راغلی یم یا هغه راته وویلې، نو دوی بیا ډېر دومره قدر یې کوي لکه څومره چې زمونږ کوي. نو همدې نه دا خبره اوس ټولو کرکټ پالو ته رسېدلې ده. بس راځي کله کله پکې ځینې ملګري عالم صاحب دا هوټل ستا دی مالې زه لانجه به واچو ورسره. بس عالم صاحب خدای خوشحاله لره. د عالم صاحب خبره هم یو طرف نه رښتیا ده چې چمن رستوران چې موږ د نن ورځ خواړه وکتل زیاتره ټول هغه د سوچه غوړۍ نه چې وګورئ او د غوا شیدو نه وګورئ، تاسو چرته وګورئ. یعنې د کرکټرانو لپاره بهترین نوم همدا ده چې د هغوی غذا باید په صحیح معنا باندې اوسي او باید صفا اوسي، سوچه اوسي، تر څو هغوی بدن ښه پروټین واخلي. علم صاحب د دغه ځای نه راتګ خو د ډېر وخت کېږي، خاطرې کوم یو خاطره لري نه لري؟ تا خو اوس وړاندې کړه چې کوم ملګري موږ ګورو موږ ته وایي چې علم صاحب ورسره شریکي دې نه علاوه کومه خاطره دې نه لري؟ والا خاطره خو داسې ده چې ما ته ویلې دوی هلته مونږ سره اکیډمۍ کې دي. نو یو ځل زما په غیاب کې ورته زمونږ یو لوبغاړی راغلی او لوبغاړی ډېر شوق دی، وړوکی هلک دی، مونږ ناز ورکوو. نو هغه وږی شوی دی، پیسې ورسره نشته. دلته راغلی دی، ورته ویلي چې عالم صاحب یو چکن پراټه غوښتله پیک یې غوښتله. نو زما په نوم یې بیا ځان ته وړې وه. درنو دوستانو، تاسو چې دا خپرونه کتئ نو بعد تاسو هم کولی شئ د علم صاحب نامه باندې دلته خواړه وخورئ. علم صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ چې وخت مو راکړه. تا څخه هم ډېره زیاته مننه چې انتظار دې وکړه. علم صاحب په وروستۍ کې زموږ ودان یوټیوب چینل ستاسو په خدمت کې ده. هېوادوال ته کوم پیغام لري کولی شئ؟
پیغام خو حضرت سه محترم اول خو تا نه بل لږ مننه وکړو وروره ستاسو دا چینل او ستاسو دا ټیم د کیمرې تر شا ډېر زیار باسي ته خپله ډېر زیار باسي هر چا سره خپله مرکې کوي تر دې څنګه چې بل کاروبار هم لري دا دوه برخې چلول په دومره لنډو ورځو کې دومره مصروف ژوند کې چې هر سړی له حال دی او دا د هیوادوالو د تفریح لپاره چې په داخل کې د هیواد نه بهر دي هغوی لپاره هغه د جلال آباد او د هیواد ښکلې ښکلې سیمې په ویډیوګانو کې د یوټیوب له لارې وړاندې کوي ډېره مننه کوم او پیغام خو مې هیوادوالو ته دا دی بس مونږ خو د کرکټ برخه ده نو هیوادوالو ته وایم چې ډېر خلک زموږ ځوانان چې کله هم کرکټ شروع کوي نو هغه مشران په دې فکر وي چې کرکټ یې له علم نه باسي او دا رښتیا په ځای خبره ده نو زه په ټولو ځوانانو غږ کوم چې اول علم تعلیم دی بیا کرکټ مونږ ته هېڅ داسې په بین المللي سطحه هم داسې یو ډېر تعلیم یافته لوبغاړی نه لرو نو چې څومره زمونږ لوبغاړي تعلیم یافته وي نو د پلو بیا زر سر خلاصېږي او بیا چې کله د افغانستان نمایندګي کوي نو بیا موږ سره دا ډار نه وي چې اوس په کوم پریس کانفرنس کې غلطه خبره ونه کړي یا داسې اردو نه وایي تاسو به ډېر ګورئ زموږ لوبغاړي کله اردو ژبه شروع کړي نو دا هم د علم کمي ده نو تعلیم وکړي انګلیسي کورسونه ووایي او تر څنګ یې کرکټ وکړي کرکټ ډېره زبردسته لوبه ده خو دا د څو هغو لوبغاړو چې علم سره نه لګېږي دوی د موږ د کورنۍ او د مشرانو په ذهن کې یو ډول بل ډول معرفي کړې ده نور د کرکټ ته وایي چې کرکټ از د ګیم اف جنټلمین دا د ښاغلو خلکو لوبه ده ښاغلي خو بیا په نړۍ کې ډېر کم دي نو الله دې وکړي چې دغه تعداد په افغانستان کې زیات شي ډېره زیاته مننه عالم صاحب چې وخت دې راکړه عالم صاحب ډېر یو فعال غړی ده په ننګرهار کې چې همیشه پر برخو کې منډې تړې ولې خصوصا دغه ځوانانو ته چې دوی اکاډمي جوړه کړې انشاءالله را روانه خپرونه به د دوی په ځای باندې هم لرو زموږ برخې به یوازې رستورانتونه نه وي ورزشي به وي تعلیمي مرکز یې به اوسي درنو دوستانو موږ سره تر پایه پاتې شئ نورې خپرونې را هیوادوالو دلته یو ډله ځوانان راغلي چې دوی سره به مرکه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام نوم مبارک دی خالد الله د کوم ځای نه راغلي یې د انګور باغ دغه ملګرو په اړه باندې بس دا ملګري دي فرمان ده دا کامران ده او دا هم کامران ده دا امید ملکزی ده څنګه نن ورځ را چکر کړی دي ولا بس جمعې ورځ ده او نورو ورځو کې دکان ته ځو بس جمعې ورځ چکر و څه کار کې رخ کار کوو دکاندارانو بنګړیوالان کوڅه کې ښه بنګړیوالان کوڅې خو نن سبا ډېر ګډوډي شروع کړې ده ښه د کوم ځای یاستئ تاسو بس زه د لغمان یم او دا هم د لغمان دی او دا د سرخود ده ښه سرخود ده او ټول سره څه کېږي خپلو کې بس دا مې ورور ده او نور انډیوالان یې ښه او څه فرمایش مو ورکړی ده بس شوله ده او چای ده دې ځای دا ماحول څنګه ده په ننګرهار ولایت کې آب و هوا څنګه ده بس ډېره ښایسته هوا ده اوس او دغه رستورانت ماحول څنګه در ذات یې خوشحاله یې نه یې خوشحاله هیوادوال ته د موږ خو دغه رستورانتونه چې ویډیو کوو هدف هم دی چې تر څو دغه اصلي څېره او ښه خواړه هیوادوالو ته وښیو تاسو په خپله ژبه باندې دغه ځای نه رضا سئ نه رضا سئ خواړه یې څنګه دي کوم خواړه خوندور دي چې تاسو ورته راځئ بس شولې ته موږ راځو نو شوله ډېره د چمن رستوران یعنې شوله ډېره مشهوره شوله ده او بل بس دا سیرچی ده نو شودې شودې فکر کوم دې ته چې شی نوم اخلي دودپاتې ښه دودپاتې خوندور ده شعر ترنم ټوکه څه لري هیوادوال ته چې وړاندې کړي ولا شعر ترنم ته ځوانه ته څنګه شعر لري ترنم لري څه شی لري ها که د بیغمه جانان غمه څومره خوږې مخته که د بیغمه جانان غمه څومره خوږې همدومره و همدومره اوسه دوستانو مو خو دومره تمه توقع وه چې دا به ښه پوره شعر وي ده په لنډه کې راخلاص کوی د بېغم جانانه څنګه و غمه څومره خوږي غم یې خوږي او ستا څنګه کومه جالبه خاطره دې شته ده د دوکاندارۍ په حساب کې د ملګرو سره جالبه خاطره خو یو دانه شته ده نو ما ته نه کې سړی چې دا به مو باندې تاوان کړي جالبه خاطره داسې ده چې دا زمونږ رکشوان ده دیوال هم ده ښه یعنې وړل همدا سړی کوي او نوی رکشوان ده څلور ښځې انګور باغ نه کېنولې وې هغه چې چړۍ بیخ ته رسېدلی او
ایسته دا دوه ته ویلو خاله تاسو دواړه کته شي رکشا نه خېږي دوی کته کړی دوی خېجولې دوه پسې بیا راغلی یعنی دوی کته کړی دی چې کړی زور به نه زور رسېده پرې نه رسېده. نو دا نوی ډریور او و نوی ده. کینې عام ډریوران خو پنځه شپږ جګې اخیستې ګورې والله بیا بېشکه کېنولې خدای. وي، بیا کېنولې. ښه ډېره زیاته مننه چې وخت هم راکړ تاسو هم ښه اشتیا غواړم او خوراک درته غواړم خوشحاله اوسئ همیشه داسې جوړم خدای مو خرابوه اباد اوسئ درنو سانو مو سره تر پایه پات شئ د هېوادوالو سره مرکې کوو تاسو د او رستورانت غلاګانې مو سره ګورئ درنو هېوادوالو نګراني ځوانان ډلې ډلې دلته راټول شوي سره ناست دي که څه هم زیاتره ځوانان ټول هفته په مصروفیاتو کې دغه جمعې ورځ د دغې نه استفاده کوي او چکر ته راځي سلامونه وروره شکر شو مبارک دي نجیب الله د کوم ځای یاست؟ دربابان ستا د کوم ځای ورور د لغمان هېوادوال ته ځان معرفي کړي نوم مې یوسف د لغمان ولایت څخه یم او دې ملګري نوم دی د دې ملګری جانزیب ها جانزیب جانزیب لږ په زوره خبرې کوو دی بل ورور دی دا شازیب نن ورځ چمن رستورانت د ملګرو سره راغلي یو او او څه کاروبار کې څه بوختیا دي دا خیاطي کوم خیاطي کوي په کوم ځای کې دغه کې خراسان پوهنتون سره خراسان پوهنتون سره څه فرمایش مو ورکړی کوم څه کې راغلي ساتیري ته فرمایش هم ورکړی خوړم شیدو چې ته لکه چې راغلي او د دې رستورانت چې خوندور دي سر سیخ خوندور دی نه خصوصا چې تاسو خپله څکې او خورئ ځکه هېوادوال ته باید وښایي چې دا یو رستورانت کوم یو خواړه خوندور دي چې بیا هېوادوال دلته راشي هماغه وخوري د دې د مشهور شوله ده ها؟ د شولې لپاره راځي ښه شوله ده شوله ده او دود پتی تاسو خپلو کې سره څه کېږي بیا بس دا ملګري دا دواړه ورونه دي او ګاونډیان ښه یو ګاونډیان یې ها. ګاونډیتوب هم ښه ملګرتیا یي ښه د هېوادوالو ته څه لري وړاندې کولو لپاره څه لري شعر لري ترنم لري جالبه خاطرې لري هغه خو اوس فلحال څه نه لري فلحال څه نه لري نه کنه بل وخت به ښه نو تاسو کې ترنم کوم یو هغه څه کولی شي شعر به وړاندې ځکه چې ما ته خو یادوري په چې مو ترنم کوو خپه شویم ټول یاران مو بې دلیله د روپیو زمانه د روپیو نشته واه یو ځل بیا خپه شوي ټول یاران مو بې دلیله د روپیو زمانه د روپیو نشته بس د یاران نر سړی سر ټکي دا د غریبي وجه ده او که بې باوري وجه ده بس چې هر څه نه وي بس خدای دې ښاد او آباد او خوشحاله ډېر زیات مننه چې وخت هم راکړ تاسو دې آباد اوسئ درنو دوستانو مو سره تر پایه پاتې شئ زموږ خپرونه لا ختمه نه ده د دې ځای ښکلاګانې مو سره وګورئ او د دې ځای منیجر سره به هم خبرې کوو د رستورانت په اړه ورته معلومات راکړي تر پایه پاتې شئ خپرونه درنو هېوادوالو تاسو د رستورانت د ښکلاګانې خواړه د ځوانانو سره مرکې او تاسو دغه د رستورانت چاپېریال وکته ما سره چې یو تن ولاړ ده اکرام الله کاظمي د چمن رستورانت یو تن مسؤل ده سلامونه کاظمي صاحب خدای دې کور علیکم غوږ جوړ السلام صحتمند اوسئ مننه حضرت صاحب دوال ته ځان معرفي کړي او دغه د رستورانت په اړه باندې معلومات ورکړي اکرام الله کاظمي یم د چمن رستورانت مسؤل تقریبا کېږي 2 کاله چې چمن رستورانت په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی دی د مشهوره په شوله استو نو او د هغه ترڅنګ مو پاکستاني خواړه هم موجود دي موږ سره چې کباب ده چای ده پراټې دي چکن هانډي ده چکن بوټي ده مختلف خوراکونه دي کاظمي صاحب تاسو دلته څو برخې لرئ که تاسو په خپله هېوادوال ته ووایي په ویډیو کې هم موږ ښکاره کړه چې دلته یو محلي ځای جوړ شوی ده یو دانه سالون ده د خویندو دپاره څه لرئ هغه لپاره هم انتظامات لرو د هغوی لپاره بېل ځای هېوادوال کولی شي خپل فامیلونه هم راوړي چې هغوی سره کښېني او یو تفریح لپاره بهترینه ځای موږ جوړ کړی خپل فامیل سره کښېني ازادانه خوراک هغوی لپاره هم ځای موږ جوړ کړی ده په دغه یخ موسم کې فلحال هېوادوال او ځوانان څه خوښوي فلحال خو هغه شوله ده شوله ده او چې هېوادوال او دلته ناستې دپاره کوم څه زیات خوښوي ناستې لپاره دا ډېره غونډه موږ جوړه کړې تاسو هم ګورئ درنو دا او د نهال دی موږ دا هم جوړ کړی د هېوادوالو لپاره درنو هېوادوالو تاسو به دغه شارټ کې هم ګورئ چې دغه کوم ځای کې موږ ولاړ یو دا د یو دیرې په شکل باندې جوړ شوی چې دلته زیاتره مشران راځي ځوانان راځي خپله مینه پرې ماتوي کاظمي صاحب بیا د دې نه علاوه د شولې نه او د دغه نه د شودوشي نه
تاسو نور خواړه بهرني چې سیلانیان راځي هغوی دپاره څه لرئ؟ مختلفه خواړه لرو د هغوی یو له جملې څخه اسکریم ده چې اسکریم د دې خاطره چې یخنۍ کې موږ شوله ښیي یعنې هغه سیزن فرق کوي بیا ګرمۍ کې سوچه غوړو سوچه شیدو والا اسکریم لرو پېښوري اسکریم لرو چې څو رنګه دي تقریبا 8 رنګه راځي او خالص د شیدو څخه ما اسکریم جوړو چې د غوا شیدو څخه او د یعنې غوړو څخه هم جوړېږي. بالکل کاظمي صاحب خپله د دې راز هم ویلې چمن رستورانت چې خلک خوښوي په دغې باندې خوښوي چې دلته خالص هغه وطني شیدې او دغه پکې استعمالېږي غوړي استعمالېږي. کاظمي صاحب تاسو ډیلیوري سیسټم لرئ کورونو دپاره؟ ډیلیوري سیسټم نه فعلا خو نه لرو نو هیوادوال د ښار منځ کې ده زیاتره هیوادوال هم دلته دي او بل زیاتره د ولایتو نه خلک راځي دا 4 ولایتو نه خلک راځي د هغوی تر څنګ بیا د ملي ټیم لوبغاړي هم راځي د تفریح لپاره نو ځکه چې هغوی لپاره موږ ډېر ښایسته خواړه تیاروو پاک او کیفیت. ملي ټیم اتلان خو زیاتره موږ ګورو چې دلته راځي بیا هغوی دپاره پکار هم ده چې داسې خواړه تیار شي چې هغوی وجود او قویوالی ورسره پیدا شي. هغوی بیا ډېری څه خوښوي؟ هغوی دا چای او پراټې ډېر خوښوي هغوی لپاره بیا سوچه غوړی کې بیا غواړي ساده غوړو هغه پخو خو بیا ساده پراټې پخو ځکه چې هغوی وزن بیا مشکل پیدا کوي که نه وزن زیاتېږي نو فټنس خبرې بالکل تقریبا د زیات وخت مو شو دغه ځای څخه به جالبه خاطره هم لري که هیوادوال ته خپله جالبه خاطره دغه ځای په اړه باندې وړاندې کړي؟ جالبه خاطرې خو ډېر دي خو یو دا وه چې زموږ یو کسټمر اوس جوړ شوی یعنې هر وخت راځي خو په ولو کې 3 ځل تقریبا دی کابل نه راغلی او خو راو هم رسېدې په تفریح ملګرو سره شوله به ختمه وه ځکه یخ او بارانونه به وو نو هغه سړي اخر راغی یوه شپه یې مونږ سره وکړه تاسو نه اصلاح کوي درنو هیوادوالو زموږ خپرونه نن ورځ دلته پای ته رسیږي هیله مند یم چې تاسو زموږ د نن ورځ خپرونه د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي. زه جاوید حضرتي او ما سره حمایت الله سادات چې بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو تر هغې مو په لوی الله سپارم چې اوسئ ښاد او آباد او سوکاله اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کېکاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. له لیدلو مو نړۍ مننه.